درنو زارو تکرار درته وایم موږ د افغانستان مملکت نیکبخته یو چې په خاوره کې زموږ په کابل کې مو شهداء الصالحین دي، په قندهار کې مبارک خرقه مطهره د رسول الله ده، په مزار مبارک کې مقبره د اسدالله ده، قرآن منبرونه مسجدونه جامعګانې عالمان مبلغین راپکښې کې دي، موقع زمینه مساعده ده، امنیت ارامي موجوده ده. نسو کولی چې موږ خدای ته خدمت وکړو، د رسول خدمت وکړو، د وطن خدمت وکړو، د جامعې خدمت وکړو، د خدای څخه معافي وغواړو، د اخوت ورورګلوۍ اتفاق و اتحاد په یوه محبت سره وپېژل شو، بغض عداوت دشمنۍ تفرقه تبعیضونه اختلافونه د منځه لرې کړو په حیث د یو افغان د یو مسلمان د یو امتي د محمد رسول الله په دې اجتماع کې په دې خپل افغانستان کې یو ژوند وکړو او د افغانستان خلک د افغانستان دپاره د خپل خاورې دپاره په خپله تقویه ژوند راحت انتخاب کړي، د بل تر تاثیر لاندې، د بل تر معاشخورۍ لاندې، د بل تر غلامۍ لاندې ولاړ نه شي او په صفا وفاق مسلمان و افغان واوسي. نو زه کولی چې د دغه غیرتمند انسان څخه عبرت واخلو، د ده کارنامې په خپل زرینو پاڼو کې د تاریخ د خپل زړه مې ویشته کړو، بلکې کیدای شي